خیبر د تاریخي جرګې د 11 اکتوبر چې پرون ختمه شوه 2 ورځې دوام وکړ 3 ورځې 2 نقطو باندې خبرې کوم د منظور پښتون چې خبرې کړي خپل نظر پې شریکوم. یو دا چې منظور پښتون ویل چې په 15 ورځو کې دننه پاکستاني فوج پنجابي فوج او نور چې څومره جنگي ډلې دي باید د خیبر پښتونخوا نه وځي. په دې سره خبرې کوم. بلې دا ویلي دي چې ډورنلین چې هغه طرف ته افغان پښتون پروت دی او دې طرف ته دا موږ ته قبول وړ نه دی. دا یوه خاوره ده یو جغرافیه ده دلته دا د ویزې ملي سیستم موږ نه منو. په دې دواړو زما خبرې د خپل نظر شریکوم. خو اول زه منظور پښتون ته ښکته پښتنو ته د دې لویې جرګې د دې کامیابې جرګې د 11 اکتوبر 2023 کال مبارکي درته وایم او د احمدشاه ابدالي نه وروسته تاسې یو داسې تاریخ رقم کړو چې ویاړ افتخار ستاسې په دغه جرګه باندې موږ کوو او موږ همدا ویلې چې الله دې وکړي چې پښتانه په یو اتفاق شي او موږ یو مشر پیدا کړو. نو الحمدلله پښتانه هم ټول طرف یو اتفاق کړو او 15 لکه پښتانه افغانان دغه جرګې ته راغلي. مبارکي تا ته وایم منظور پښتونه، مبارکي تاسې ښکته پښتنو ته وایم که زما باید سره اختلاف ومي مبارکي درته وایم د دې کامیابې جرګې. بل منظور پښتون ویلی چې په 15 ورځو کې د پاکستان فوج او پنجابي فوج د خیبر پښتونخوا نه وځي او نورې جنګي ډلې چې هلته جنګېږي دغه دې مو وځي. د دې زه مکمل حمایت کوم. په دې خاطر وانې چې دا جنگ خو شروع کړی دی پاکستاني فوج او د پنجابي فوج دلته په دې خیبر پښتونخوا کې. دا د کبډۍ میدان خو دا جهنم خو دلته موږ ته جوړ کړی دی. نو چې اوس پاکستاني فوج وځي او د هغې آرمي وځي د اټک ناخوا وړي نو دلته بیا جهاد په چا وانې کوئ؟ دلته بیا جنگ چا سره کوئ؟ خپلو پښتنو سره بیا جنگ کوئ. نو زه دا وایم چې دا یوه ښه فیصله ده ځکه چې دغه افغانستان چې وران شو خو همدې د پاکستاني فوج د لاسه وران شو که نه. دغه وزیرستان او دغه قبایل چې غرق او تباه شو خو همدې پاکستاني پنجابي فوج د لاسه تباه شو که نه. نو چې دی دا ټک نه اوړي او موږ ویو چې نه په دې کې زه اختلاف لرم چې ولې ښودلي دي چې یاره ټي ټي پي دې نه وځي یا داعش دې وځي یا نور دې وځي دا خبره خو هېڅ نه دلیل لري نه منطق لري ځکه چې ستا جهاد چې و هغه خو د پاکستاني فوج سره و. ستا جنگ چې و هغه خو د پاکستاني فوج سره و چې هغه وځي دلته مې خپل پښتون پاتې کېږي خپل افغان سره مې اختیارات پاتې کېږي. او منظور پښتون ویلی چې زه د هر قوم نه 3 زره کسان جوړوم چې خپل یو فوج یا خپل آرمي جوړه کړم خپل اختیارات زما لاسته راشي. نو په کابل کې هم پښتون افغان دی د هغه سره قدرت دی او دلته هم شي نو مشکل ختم شو. او که څوک وایي چې نه یار موږ د پاکستان په مقابل کې جهاد کوو د پنجاب په مقابل کې جهاد کوو نو وروره دا ټک نخوا واوړه هلته ورشه که په ایله منډۍ کې جهاد کوې په اسلام آباد کې کوې په پنډۍ کې کوې په لاهور کې کوې مګر دلته به دا پښتانه خاوره نور د جهاد په نوم یا د جنگ په نوم یا د پاکستان په نوم باندې به نوره نه استعمالوي ځکه چې موږ غواړو چې لر او بر پښتانه سره په امن په فضا کې سره ژوند وکړي کاروبار وي ژوند وي زندګي وي. نو دا یو بهترینه فیصله ده. په دې فیصله کې هېڅوک هم رد نشي کولی ځکه چې پاکستاني فوج که چېرته ونوتو بیا یو بانه جوړېږي مګر که هغه وځي نو بیا باید دغه څومره جنګي ډلې چې دي یو هم پاتې نشي او چا سره که ډېر شوقي هغه دې بیا سه مهربانه لاهور ته یا پنجاب ته دا ټک نه دی خو واوړي دلته په خپلو پښتنو باندې ځکه موږ ټول شریعت یو د سر نه وال تر خپو پورې ټول دا پښتانه شریعت دی. 15 واړه وخته لمونځ کوو د اسلام 15 بنا منو مسلمانان یې ولې سره دلته نور جنګونو میدان دا موږ خپله پښتنه خاوره وجنګوو دا په دې پښتنه خاوره کې وجنګېږو د افغانه خاوره کې. نو دا یو بهترینه فیصله ده چې دا کار وشي بالکل به یخې اوبه په دې پښتنو په ښکته او په پورته وطن باندې سه مهربانه راتوی شي. بل د ډورنلین په باره کې ګورئ منګه دا خبرې کولې چې ډورنلین په باره کې الله دې وکړي او لایف هم جوړ کړی و د موږ یو ملګري دا خبره هم یاده کړه چې یاره که منظور پښتون دا اعلان وکړو چې یاره ډورنلین موږ نه منو نو زه منم هغه مخالف و. نو الحمدلله هغه اعلان هم دغه وکړو منظور پښتون وکړو چې ډورنلین موږ نه منو د انګریزانو دا کرښه راښکلې دا یو ملت دی دا یو افغانان دي دا یو پښتانه دي دوی به کاروبار کوي دوی به ځي راځي رښتې دي سره. ګورئ په دې کې دواړه خبرې دي. په دې کې هم لوی افغانستان هم راغی چې ډورنلین نه مني خو لوی افغانستان شو او هم پکې پښتونستان راغی نو دواړه پکې راغله. الله دې وکړي چې زما خبرې په تاسې ښه ولګي خو ډېره کامیابه جرګه وه ډېره یو داسې جرګه وه چې زموږ د توقعاتو نه ډېر الحمدلله ډېر مخکې لاړه او ډېرې ښه خبرې وکړې. دا چې موږ ویلې چې لوی افغانستان جوړ شي او ځان ته پښتونستان جوړ شي ګوره په زینه باندې چې کوټې ته سړی خېږي اوله دویمه درېیمه څلورمه داسې په قلاره خېږي. انشاءالله دا ټول مسایل به حل شي خو چې موږ
سره اختیار راشي دغه خاوره زموږ په لاس کې شي دغه شی نه بیا زموږ کورنۍ معامله ده دا بیا سره کېږي نو یو زبردست خبره کړې چې د پاکستاني فوج او نور جنګي ډلې دې نه وځي نو بالکل امن او امان به موږ پرمختګ کوو د الله سپارم خدای جرګې پرېکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشته خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي دې جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي که چیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه نه ووتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه موږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي